عرفات په ورځ باندې روژه نیول دا ډېر زیات فضیلت والا ده. ما درته وویل چې کوم فضیلت د عرفات د ورځې و حاجان دپاره غیر حاجان هم الله نه دي بېبرخې کړي. که چیرې غیر حاجان په دې ورځ باندې روژه ونیسي یا حاجان په دغه ورځ باندې روژه ونیسي خو ښه خبره ده. لیکن که چیرې د حج په مناسکو کې کمزوري راکړل یا ګرمي زیات وه دعا و عبادت و تضرع و خشوع کې کمزوري راکړل بیا مستحب دا دی چې روژه نه ونیسي ځکه دا یو موقع ده الله پاک موږ ته راکړی. په دې روژې په وجې قدرتي انسان په بدن کې کمزوري راځي بیا هغه رقم عبادت و الله جل جلاله ته متوجه کېدل دا رقم نه وي لکه سړی چې اوبه وي او هم ارسي. او د نور مسلمانان دپاره د عرفات د ورځې روژه دا ډېره فضیلت والا ده. امام مسلم رحم الله یو روایت نقل کړی په صحیح مسلم کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د یوم عرفې د روژې په باره کې پوښتنه وسوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یکفر سنة الماضیه والباقیه چې دا روژه چې کوم ده د ذوالحجې د میاشتې د نهم یعنې د عرفې د ورځې روژه نیول دا د یوه کال تیر سوي او یو راتلونکي کال صغیره ګناهونه الله معافوي. د بسته کال تیر سوي کال او د بسته راتلونکي کال صغیره ګناهونه الله معافوي. خو کبیره به څه چل کړو؟ کبیره د عرفه په ورځ باندې سړی باید الله سبحانه وتعالی ته متوجه سي الله ته زارۍ وکړي لاسونه پورته کړي وژاړي چې خدای حاجان خو نن پر عرفه ولاړ دي ما هم د حاجانو څخه مې به برخې کوه ما هم ستا د رحمتو څخه مې به برخې کوه الله پر ما باندې هم رحمتونه نازل که او الله ما معاف که ما ګناه کبیره هم کړې صغیره مې هم کړې ده. الله سبحانه وتعالی ګناه کبیره چې کوم ده هغه په توبه باندې معافوي. بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام یوم عرفه غفر له سنتین. الله سبحانه وتعالی هغه کس لره چې د عرفې د ورځې روژه یې ونیول د 2 کالو ګناهونه الله معافوي. بل روایت کې داسې هم راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صوم یوم عرفه کفارة سنة الماضیه و سنة المستقبله. لکه ما مخکې درته وویل چې دا د تیر سوي کال او د راتلونکي کال د ګناهونو کفاره ګرځي. خو ما درته وویل چې دا صغیره ګناهونو ده د کبیره ګناهونو ده نه ځکه کبیره ګناهونه دا بغیر د توبه نه معافېږي. انسان باید الله ته متوجه سي خدای سبحانه وتعالی ته وژاړي الله سبحانه وتعالی بیا کبیره ګناه مپاره. لهذا په دې ورځ باندې عظیمه ورځ ده. بل کال دا شپې به موږ ژوندي که به نه او خدای ته خواست وکړي چې خدای د عرفې ورځې ته مې ورسوې ما ته زندګي راکړه او دغه ورځ ما د مغفرت او د بخښنې ذریعه وګرځو. الله د نافرمانۍ ذریعه مه ګرځو. موږ په دغه ورځ باندې د اختر شپه ده نو څوک دورې زغلي څوک دور زغلي دغه د دنیا مشکلات والله که پوره سي دا د کورنۍ مشکلات نه پوره کېږي. د ذوالحجې میاشت رانوي څه په دې مشکلات په پوره کېدو باندې د کور پر ضرورت په پوره کېدو باندې لاس پورې کړه په پسې سه دغه ورځ ته پوره کړه. دا مبارکه ورځ ده دا یوازې عبادت ته ورکړه ډېر فضیلت وی مستحق به هغه سړی د ثواب ګرځي. الله سبحانه وتعالی به هغه سړی په قسمت کې یو ډېر لوی خوش قسمته سړی وي چې د دې ورځې فضیلت او په دې ورځ باندې د عبادت توفیق الله ورکړي.